احمدزی صاحب دغه استاد باندې ټوله دنیا خبرې وکړلې. زه نه غواړم هغه باندې خبرې وکړم، خو د هغه یو شخص چې دغه د ټولنې له حالاتو څخه خبر دی او ګیله لري چې هیچا هم د هغه متعلم باندې خبرې ونه کړلې، هیچا هم د متعلم پر ناوخت راتګ باندې خبرې ونه کړلې، هیچا هم د استاد پر هغه درد باندې خبرې ونه کړلې چې متعلم یا محصل مکمل سمستر کې مکمل کال کې 2 ورځې هم صرف ته نه راځي، خو د امتحان پر ورځ ټول نه مخکې ناست وي چې د استاد په زړه به څه تېرېږي، هغه بیا صرف استاد او معلم پوهېږي. هغه متعلم هغه محصل باندې هیچا هم خبرې ونه کړلې چې مکمل کال یې ځان سره صنف ته کتابچه رانوړله، پر هغه متعلم محصل باندې هیچا هم خبرې ونه کړل چې مکمل کال یې نوټ وانخیستلو، پر هغه محصل او متعلم باندې خبرې ونه کړلې چې تختې ته ولاړ سپین ږیری استاد یا معلم ته د انسان په سترګه بیخي نه کتل کېږي په ځینو شرایطو کې. ځکه زه هم د دغه مکتبونو او د دغه پوهنتونونو حاصل یم، ما لیدلی دي، ما کتلی دي او پر دغه بود باندې تر اوسه پورې هم خبرې نه دي کړل شوي. زموږ په متعلمینو د ذوق او شوق هغه جوش نشتون باندې هیچا هم خبرې ونه کړلې چې ناست صنف کې وي او ټول خیال یې له صنف څخه بهر وي. د استاد په هغه درد باندې چا هم خبرې ونه کړلې چې تمام ورځ ځان ستړی کړي، درس ورکړي او سبا صنف ته راشي او شاګردانو پوښتنه وکړي چې د تېرې ورځې درس تکرار کړي، یو چا هم نه زده. یعنې هغه دردونه دي، هغه بودونه دي چې زموږ جامعې نه خبرې ور باندې وکړلې، نه لیکنې ور باندې وکړلې او نه تبصرې ور باندې وکړلې. زه د استاد وهلو ټکول غاندم، خو ترڅنګ یې دا سپارښتنه هم لرم چې حد اقل خپلو بچیانو ته خپلو ورونو ته دا هم ور زده کړي چې معلم صاحبانو سره پر کوم روش پر کوم انداز باندې خبرې وکړي، پر کومه سطح باندې ورسره خبرې وکړي. که دغه ویډیو ته هم تاسې پام کړی وي، په دغه ویډیو کې چې کله دغه معلم دغه شاګرد وهي شاته ټول صنف خاندي، ماحول څخه ښکاري چې دغه صنف کې دغه استاد تمسخر لاندې نیول شوی و، غوږ نه ورته کېښودل کېدلو، یعنې د ټوکو ټکالو صنف ترې جوړ کړی و. یعنې درد دواړه باید بیان کړل شي، زاویې دواړه باید ولیدل شي، صرف نه استاد تاکید کړل شي او صرف نه شاګرد تاکید کړل شي.